بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ملګري وایي چې زمونږ په ویډیو باندې ویور ډیر کم راځي، خاص کر په فیسبوک باندې زمونږ 5000 فرند لیست هم پوره وي او ورسره ما سره فالوور هم وي، بیا هم په 100-150 باندې زمونږ ویډیو ودرېږي او مخې ته دا نه ځي. دا څه وجه کیدای شي ویډیو زمونږ نه وایرل کیږي؟ نو که تاسو هم دغه شانته ویډیوګانې ورکوئ په فیسبوک باندې او هغه وایرل کیږي نه، هغه ډیرو خلکو ته نه رسیږي، ډیر کسان یې نه ګوري، نو دا ویډیو ستاسو لپاره فیسبوک ته فیسبوک چې کولاو کوئ ښی لاس ته برا په سر کې ستاسو د پروفایل چې کوم تصویر دی په هغې باندې به کلیک کوئ، بیا به راشئ سی ډیشبورډ ته. په سی ډیشبورډ کلیک کولو نه بعد به له ټولو ښکته ویښ ته راشئ او دلته به وګورئ لیکلي به وي پروفایل ریکمنډیشن، په دې باندې به کلیک کوئ. دلته به د دې یو سکرین شاټ واخلئ، دا یې د سور نشان ښکارېږي پروفایل هیز ټو مینی وایلیشن، په دې باندې ډېر زیات وایلیشن دي، د هغې د وجې نه ستاسو ویډیو نورو کسانو ته دا نه ښول کېږي، بلکې چې ستاسو کوم فرینډ لیست کې کوم کسان دي هغوی ته هم دا پوره نه رسیږي. دغه وجه ده چې ستاسو ویور کم راځي. نو دې به واخلئ سکرین شاټ او بیا به شاته لاړ شئ خپل فیسبوک ته. فیسبوک ته چې لاړ شئ هلته به ښی لاس ته بره ستاسو پروفایل تصویر په هغې باندې بیا کلیک کوئ او را به شئ دلته هیلپ اینډ سپورټ ته. دې ته چې راشئ دلته به بیا په دې باندې کلیک کوئ ریپورټ پرابلم. اوس تاسو چې کوم هلته سکرین شاټ اخیستی دی هغه سکرین شاټ په بل ځای کې ورکئ او د هغې سره به خپله ایشو ولیکئ چې تاسو څه ایشو ده. دا یې راغی انکلوډ په کوم ځای کې ستا مسله ده؟ په پروفایل باندې ریکمنډیشن باندې. دلته به په پروفایل باندې کلیک کوئ. پروفایل باندې د دې کلیک کولو نه بعد دا یې د هغه تصویر راغلی دی، دلته به د خپل ګیرلۍ نه هغه تصویر راواخلئ کوم چې تاسو سکرین شاټ اخیستی دی. دې ته به راشئ دلته به ورته مسله ولیکئ چې زموږ دا مسله ده او دا حل کوئ. دا ما ولیکل پلیز سولو دیس ایشو او دا به ورته سینډ کوئ. بره په سر کې تاسو تیر دا نشاني نه ښی طرف ته بالکل په ټاپ باندې دا به ووایئ. اوس چې دا کله لاړ شي نو ستاسو دا مسله به فیسبوک والا زر تر زره حل کړي او ستاسو ویډیو چې ده هغه به ډېرو کسانو ته بیا ځي، هغې ریچ به چې دی هغه بړاو شي، د هغې د وجې نه به هغه نوي کسانو ته هم ځي او کوم چې ستاسو په فرینډ لیست کې کوم کسان دي هغې ته به هم دا رسیږي. که دا ویډیو ستاسو ته خوښه شوي نو تاسو دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او کمنټ پرې وکړئ او که چینل ښه سبسکرایب کړی نه وي نو ضرور دا سبسکرایب کړئ د داسې قسمه معلوماتي ویډیوګانو دپاره.